بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې غسل مې کوي په روژه کې د ورځې په پزم باندې مې اوبه سوڼ کړلې، نو دا شرعاً څه حکم لري؟ روژه په ماته ده که یا؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې په پزه باندې په روژه کې که غسل وي که اودس وي اوبه مه سوڼ کوي چې دماغ ته پورته ځي، په دې سره روژه مکروه کیږي. په فتاوا هندیه کې کاږي وکذا تکره المبالغه فی المضمضه والاستنشاق، همدا ډول مبالغه د خولې په پریوللو کې چې اوبه غرغړه کې، همدا ډول د پزې په پریوللو کې چې اوبه سوڼ کې، د مبالغه وکړي د مکروه ده، روژه مکروه کوي. فتاوا هندیه اول جلد 199 مخ، کتاب الصوم الباب الثالث. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.